استرالیا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ختمولو اعلان وکړ. د استرالیا هیواد په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ختمولو اعلان وکړ او وايي نور په افغانستان کې د دوی هیڅ یو پوځي شتون نه لري. د استرالیا د دفاع وزیر پیټر ډوټین ویلي چې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې 20 کلن پوځي ماموریت پای ته رسولی او د پوځیانو وروستۍ ډله یې هم ایستلې ده. پیټر ډوټین زیاته کړې په وروستیو کې د استرالیا ټول 80 پوځیان د سفارت ساتنې لپاره پاتې وه، خو یا د ډله هم په مکمله توګه ایستل شوې ده. استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې د هغو سرتیرو له ډلو وه چې دلته یې جنګي جنایتونه ترسره کړي او په نړیوالو محکمو کې په دې تړاو دوسیې پرتې دي. استرالیا شاوخوا 1.5 میاشت وړاندې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو اعلان کړی و.